اوکراین د روسیې یرغل په افغانستان به یې اغېز څه وي؟ روسیې د چهارشنبې په شپه ناوخته په اوکراین کې پر پوځي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډېر ورته نه ول، خو افغانانو ته یې په 90مو کلونو کې پر افغانستان د پخواني شوروي یرغل ور په زړه کړ. دې بریدونو په افغانستان کې یو لړ غبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د جګړې او د نورو فرهنګونو د تیوري خلاف دي. شاهین وایي په ټوله کې موږ د جګړې خلاف یو. د هیڅ چا ترمنځ دې جګړه نه کیږي او هیڅ ځای کې دې جګړې ته شرایط برابر نشي. د چا په حقونو دې تیری نه کیږي. ټول دې د یو متقابل احترام پر بنسټ ژوند وکړي. شنونکي بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل او په دې مسله کې د نړۍ ښکېلېدل به د دې لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ له پامه وغورځوي. په ناروې کې پخوانۍ افغان سفیره شکریې بارکزۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ وغواړو که ونه غواړو پر اوکراین باندې حمله د سیمې پر سیاست ستر اغېز کوي. طبیعي دی چې د افغانستان موضوع وضعیت او په افغانستان کې شته بشري ناورین به د نړیوالې ټولنې له یاده ووځي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.